السلام علیکم، زیم یاسر رودباری او دا وخت تاسو ګورئ یاسر ټیکنیکل چینل نه ویډیو. د نننۍ ویډیو کې موږ طریقه در وښیو، یعنی تاسو اوس کولی شئ چې تاسو وایس میسج چینج کړئ، یعنی تاسو ګرل اواز ته هم تاسو کنورټ کولی شئ دغه خپل وایس میسج، او تاسو بیا په میسنجر کې خپلو ملګرو ته سینډ کولی شئ. داسې په واتساپ کې هم تاسو دغه وایس میسج بیا تاسو سینډ کولی شئ ملګرو ته، یعنی تاسو خپل وایس میسج چینج کولی شئ. که تاسو کوم ډیزاین باندې تاسو وایس میسج چینج کوئ، هغه اپشن به دلته په دې اپ کې موجود دي. نو دا ټوله طریقه په نننۍ ویډیو کې درښایم. ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو لازمي نور ملګرو سره شیر کړئ، او که چینل تاسو نوي سبسکرایب کړئ یاسر ټیکنیکل چینل ضرور سبسکرایب کړئ، او فیسبوک پیج هم فالو کړئ. نو زه ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. فرست اف آل به راشئ په موبایل کې دغه اپلیکیشن به تاسو پلی سټور نه انسټایل کړئ. د دې اپلیکیشن نیم دی وایس چینجر. چې کله هم تاسو پلی سټور نه انسټایل کو، په دې کې به تاسو ته لاولې اپشن راشي وایس ریکارډینګ، یعنی تاسو به ریکارډینګ وکړئ دلته، بیا به تاسو ته دغه اپشن درکړي. تاسو کتلی شئ په سکرین باندې دغه شانتې اپشن به تاسو ته درکړي. په دغې طریقې سره بیا تاسو دلته خپل وایس میسج چینج کولی شئ. یعنی تاسو کتلی شئ تاسو په دې لاو به کوي دغه شانتې ریکارډینګ بس دلته که ستاسو کوم ساوند خوښ شو، نو بیا که تاسو غواړئ چې دا اوس خپلو ملګرو ته شیر کړئ، نو په دغه شیر اپشن به کلیک وکړئ. لاول به 3 ډاټس باندې کلیک وکړئ، بیا په شیر باندې کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو ته واتساپ راوړي او میسنجر. نو که تاسو غواړئ واتساپ باندې شیر کوئ که په میسنجر، نو دغه ځای تاسو شیر کولی شئ. دا وه زموږ نننۍ ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. اوس ما ته راکړئ یاسر له اجازت. د الله په امان.